سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ دوستانو. ساده ګل افغان یم. راغلي یو د چغان غونډۍ ته ځو. یو څه ملګري پاس دي د څه بوټو څه زراعتي بوټو د دې کار کوي. ورځول ته نږدې نه ورسره خبرې کوو، شاعران هم دي، کیسې به کوو، بیا نږدې نه به ګورو مونږ سره پاتې. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه او احترامات مې ومنئ. دا چې د چغان غونډۍ ته راغلي یو، په لاره کې ولته موږ د محمد امیري نه شعرونه واورو، د کار ننداره به وکړو، موږ سره پاتې شئ. سلامونه دوستانو، د محمد امیري خواته راورسېدو. راځئ دوستانو محمد امیري سره به خبرې وکړو. ښې به نو. السلام علیکم محمد امیري. السلام علیکم محمد امیري. سلام ډېر لرې راغلی امیري صاحب. الرحیم. د چغان غونډۍ ته راختي یو، د محمد امیر او واسع الله وصال څخه به خبرې کوو. امیر صاحب مونږ خو ټول تا پېژنو، خو په دوستانو ته یو ځل ځان معرفي کړي. انا صحرایي صاحب او کلالي اوسېدونکی محمد امیري نومیږم او اوس فلحال شپې ورځې په کلاله کې کې سبا کوم او په دې ډېر خوښ شوم او د زړه د کومه زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسې زما خواته راغئ او ما سره به دا د زړه خواله شریکوئ. زه به خپلې ګیلې کیسې تاسې سره شریکوم، تاسې به موږ سره شریکوئ. نو زه ډېر خوشحاله شوم او ډېر یو خوند او مزه به راکړي دغه خپرونه ستاسې او ستاسې. ډېره مننه امیري صاحب، ډېره مننه. امیري صاحب که دوستانو ته یو شعر وړاندې کړي، یو ټوکه وړاندې کړي. مننه افغان صاحب. ټوکې ټکالې او دغه کوم یو څو بیتونه زه خو داسې خاص شاعر هم نه یم، خو زه د شعر و شاعري چې ده دا د سره مینه لرم، د شاعرانو سره مینه لرم. زیاتره د ښو شاعرانو شعرونه مطالعه کوم، اورم یې. نو خامخا تا سره به یو څو شریکوم، خو یو بیت دی زما مینوال زما سره ټول اشنا دي او دغه بیت چې دی زما خواله کوم ملګري راځي نو دا بیت بیا ما نه ډېر بار اوري. وایي ته چې په شیشه کې ځان ته وګورې، ته چې په شیشه کې ځان ته وګورې او ستا په شان شی به تا ته وګوري. ډېر ښه او یو بل بیت دی، وایي سږکال اختر کې وزې نه کومه، سږکال اختر کې وزې نه کومه، غوا رانه پرون چا پټه کړې ده. ډېر ښکلی محمد امیري د خولې نه دی، نو شاعري ډېر خوند کوي، ډېره مزه کوي. زه خپله د امیري صاحب ډېر غټ مینوال یم او د ډېر پخوا نه هر وخت مې زړه غواړي چې ورسره کښېنم، ګپ ورسره ولګوم. اوس مونږ ډېر لرې ګیر کو افغان صاحب، ډېر لرې مزل هم پسې وکړو، ډېر زیات مزل. نو اوس به د واسع وصال نه یوه ټوکه واورو. یو سړی و باران ته ویلي وي تاسو جنګ، نو دې ټیم کې را روان دي سوچونه کړي چې تاسو جنګ کوم، چیلنج یې ورکړی چې تاسو جنګ کوم. زه راغلی دی ډانګې راغستلې پیدا وي غالب دا شي پیدا دی باران پسې دا ډانګې دسې تا وایي څاڅکي وایي دې سړي کې دا زیات چپل شوی دی. دا سړی چې رالیدلی ډېر وقار او د ډېرې دغه نه یو غږ کړی چې د نرس وي د خپل وصال صاحب ډېر ښه. ستاسې د خولې مو څه اورو، تاسو مو خامخا زموږ خواته یو څه راوړي. افغان صاحب ستاسې د خولې هم څه اورو.
شعر دی چې وای حیران یم چې دا څنګه جواب راله راکوي حیران یم حیران یم چې دا څنګه جواب راله راکوي خوله بنده سترګې پټې او ګلاب راله راکوي او رقیب ظالم ته ګوره کوم هنر باندې مې وژني رقیب ظالم ته ګوره کوم هنر باندې مې وژني رقیب ظالم ته ګوره کوم هنر باندې مې وژني د څکلو اوبو لوښي کې تیزاب جان سی او استاد هم څه والي سره کوي ولا خوشاله دي مننه وصال صاحب زه به هم تاسو ته یو شعر درته ډالۍ کوم ولې نه چې زه شاعر هم یم نو شعرونه اورم زیاتره د محمد امیني شعرونه اورم ډېر نو په دې ډول دی چې ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه او خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه یوه جوړه مې وه په غاړه مننه امیري خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه هواګانو مې پرده اوچتوله هواګانو مې پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه او د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه او ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه ډېر مننه شاهین صاحب درنو لیدونکو زمونږ خپرونه دومره وه تاسو مې اجازه اخلو د محمد امیني نه ډېره زیاته مننه کوو د وصال صاحب نه شاهین صاحب نه تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه کوو زما ستاسو ډېر شکر ادا کوم چې دا زما خواته راغلي وئ یوه غوښتنه به ستاسې نه دا وکړم چې داسې یو نورو شاعرانو چې د شعر او شاعرۍ سره مینه لري او داسې یو خلکو خواله چې هغې د دې ټولنې لپاره د میډیا د لارې خدمت کوي هغې خواته ورشئ دا پیغام هم د دې چینلو نه خپور کړئ او الله دې وکړي چې دا چینل زموږ او د ټولو افغانانو دپاره داسې یو د فند او د نصیحت چینل وګرځي چې په افغانستان کې دغه کومې تاریخوالي دي دا کومې اقتصادي ناورینونه دي دا ختم شي او الله پاک دې تاسو ته عزت درکړي خوشحاله اوسئ تاسو ټولو نه مننه زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ